درود وی ډیر وای پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې. امام بخاری رحمه الله د کعب بن عجر رضی الله عنه روایت راوړی صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کو چې یا رسول الله موږ ته خدا پته لري چې بتا باندې سلام اچول د څنګه دی خدا درود دا به څنګه وي رسول صلی الله علیه وسلم اللهم صل علی محمد الى اخر درود ابراهیمی دا کوم چې موږ دا ټول نو غوړه درود دی به بدی کې نور صيغه راغلي او صحیح خبره ده که سړی دی کې بل څه صيغه او بل طریقې استعمال کیم جایز ده خو چې شرکی الفاظ پکې نه وي د درود دا مسله به مختصر بیان کو اگر قدم تفصیلی خبره ده پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل د دې غټ فضیلت راغله او دا لازم دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم تذکره وشي په هغه باندې درود دی ویل شي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي البخیل من ذکرت عنده بخیل هغه دی چې زما تذکره دغه په مخ کې وشي او په ما درود ونه وایي. او دویمه ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي په منبر باندې خطو امین وي صحابه کرامو یا رسول الله امین وي جبريل وی چې الله دې هلاک کی هغه سړی او هلاکت دې دا سړی د پاره استا تذکره دغه په مخ کې وشي او هغه پتا باندې درود نه وي د خیری د جبريل دی او امین بچا ویلې رسول صلی الله علیه وسلم بیا هم درود نه وایي. ای بازو دا زنونه ډیر سخت په دې کې زموږ د پښتانه ډیر شاته دي چې رښتیا ووایو په درود ویلو کې ته به سل پیرې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم ووایې او د دې د خولې نه به یو پیر هم درود نه خیږي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې خو صرف د فتوو د خبرو مشینان دي دا باز پکې فتوو ته نیغ ناست دي خبرو ته په علماو پسې نیغ ناست دي او په خپلو ته دا مسله نه ده معلومه چې د پیغمبر تذکره وشي نو انسان درود وایي اوږده درود نشي ویلی علیه الصلاة والسلام وایه علیه السلام وایه یعنی صبرخه خو پکې واخله که نه حدیث کې دا راځي انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي من صلى علي صلاة واحدة چاچی پا ما باندی یو پر درودوی صلی الله علیه 10 صلوات وحط عنه 10 خطیئات اللہ با پی لس رحمتون روولی او لس گناون بتی اللہ کم کی پا یو پر ویلو سر لس گناون بسشی معاف شی او سو رحمتون لس رحمتنا بالله رووري ناشنا روایت ته امام ترمذی رحمه الله راوړی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله امام ابن ابي شيبه رحمه الله ابي بن كعب رضي الله عنه راغ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ويا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك فتابا دوزت درود ډیر زیات وما يا رسول الله فكم اجعل لك من صلاتي نو دې درود څومره برخه ستا د پاره کمه رسول صلی الله علیه وسلم ما شئت او ستا خپله مرضي د شریعت صدیق صحت خو نه دی ښودی چې دومره حصه به لازم درود وي او ستا خپله مرضي ده وی الربع یا رسول الله څلورمه حصه به کم رسول صلی الله علیه وسلم ما شئت فان زدت فهو خیر لك دا ستا خپله مرضي ده او که ډېرې نو خیر به ډېر شي یا رسول الله النصف نیم به دعا غواړم او نیم به څه کوم نیم به درود ویم رسول صلی الله علیه وسلم ما شئت او ستا خپله مرضي ده فإن زدت فهو خیر لك که ډېره دې کړی یو خیر به ډېر شي ویا رسول الله الثلثین دوی سي د دریو رسول صلی الله علیه وسلم ما شئت او ستا خپله مرضي ده فإن زدت فهو خیر لك او که ډېره کړی یو خیر به ډېر کړي او یا رسول الله اجعل لك صلاتي كلها اذن نو بیا سید نو بیا با صرف پتا باندې درود ویما صرف پس کوم درود به رسول صلی الله علیه وسلم بیا خو اذن بیا خو چې کله دا چل دی کونو اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك
بیا خو بدل الله ټول غمونه ختم کی ګناونه بدل ټول وبخي دې فضیلت تاسو خیال له بیا به څه ختم شي ګناونه او څه غمونه او دغه دوه مسله دوه مشکله دي مونږ غمونه دي او څه دي ګناونه دي دغه هر انسان ته دغه مسله ده یا غمونه دي یا ګناونه دي د ختمېدو او دغه نه د خلاصېدو لاره هغه دا ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ډېر وایه علماء په دې باندې کتابونه لیکلي کتابونه غټ غټ پر رسول الله درود ویلو فواید او فضائل بعض علماء سدسلو د پاسه فواید ذکر کړي زره صرف یو شل ذکر کومه یا سره پاسه شل چې زمونږ د جذبه خډېره شي اولنی فائدہ په درودو کې هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په خبره باندې عمل کول دي دا به ټول غټه فائدہ ده دویمه فائدہ هغه ده چې د ملائکو په شان کار کول دي ان الله وملائکته یصلون علی النبی ملائک درود وي تام درود وي نو کار دیو کو د چا په شان کار دیو کو د ملائکو په شان دریم فضیلت او فائدہ کار دیو کو د الله د کار په شان ان الله وملائکته یصلون علی النبی سلورم فائدہ لس رحمتونه به باندې راووري په یو پیر سره لس رحمتونه پنځمه فائدہ لس درجه به الله اوچتي لس رحمتونه راوریدو او څو درجه اوچتي شوي لس او شپږمه فائدہ لس نیکیانې بدل الله ولیکي اومه فائدہ لس ګناونه بدن الله کم کی دا کم چې ما لس لسوي د مسؤلیت یو کس به وي ګوره نه یو کس به وي ما ته خپوروي چې زه وایم لس رحمتونه لس درجه سره اوچتي یا لس نیکیانې او لس ګناونه لس ګناونه به کم شي اتمه دعا قبلی نهمه فائدہ په درودو کې دا ده چې کم سړی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وای نو د پیغمبر شفاعت وته نصیب کی د پیغمبر شفاعت وته نصیب کی لسمه فائدہ پکې دا ده ګناونه سره بخلې کیږي یو سره وی چې د څات مخکې ما د ګناونو بخلو باس ونه کو پکې خو سم ویلو لس ګناونه لس هغه جدا حدیث ته او ګناونه ټول بخلې کیږي دا جدا حدیث ته یو لسمه فائدہ داری چې الله بدله غمونه سوچونه فکرونه بدل الله ټول ختم کی دولسمه فائدہ ده پر رسول سلام باندې درود ویل الله به ثواب د صدقې ورکوي لکه ته چې پیسې د الله په لار کې ولګولې دیارلسمه فائدہ کم سړی چې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وي د قیامت په ورځ به رسول صلی الله علیه وسلم ته په هغه اندازه کې نږدې څومره چې درود وي دومره به رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې دومره به لري څوارلسمه فائدہ چې کم حاجت ته استا الله به دل پوره کوي پنځلسمه فائدہ د زنکدن په وخت کې به ته زیری کیږي د جنت شپاړسمه فائدہ حدیث کې درځي چې کله یو سړی پر رسول صلی الله علیه وسلم درود وي جواب یې څوک ورکوي رسول صلی الله علیه وسلم ذکر الله خیر ده تاسو نه عادل تکړه جواب راک رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي څنګه ملائک دا درود ویسي په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغه جواب ورکوي نو ګور استاد دی درود جواب ته څوک درکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم درکوي ولسم فائدہ به کې دا ده چې کوم سړی درود پر رسول صلی الله علیه وسلم ډیر وای نو د ذاکره او دماغ دی تیزي دې سړي باندې هیر ډیر نه راځي اتلسمه غریبي وسره ختميږي نو لسمه هدایت الله دې انسان لور کوي شلمه فائدہ
په پول صراط باندې به د خپې مضبوطي 21مه فائده الله وی کنه چې ما ډیر یادوي نو د پیغمبر باندې درود ذکر د الله دی کنه دی ذکر د الله نو د ذکر د الله د پر چې کوم عام فضایل هغه ټول دی د پاره دي 20مه د اخرنی ذکر کوي وخت بران بیا ډیر ولګي دا د پیغمبر یو حق دی چې ته ادا کو